دا د کراچۍ ساحلي سیمه ابراهیم حیدري ده چې په ګڼ شمېر کې د کبنیونکو کښتۍ پکې ولاړې دي. کبنیونکي وایي د اسرائیل، امریکا او ایران ترمنځ روانې جګړې د دوی په کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د دوی په وینا د امنیتي خطر له امله دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لوی کښتۍ جوور سمندر ته لاړې شي، هغه ځای چې د دوی د کاروبار لویه سرچینه ده. ابراهیم حیدری میں بھی کم سے کم 2000 کشتیاں. ابراهیم حیدري کې لږ تر لږه 2000 کشتۍ ولاړې دي او فشرۍ کې هم نږدې 4000 کشتۍ درېدلې دي. دې لانچونو کې به 100 او 22 کسانو کار کوو او دا ټول اوس ولاړ دي. کبنیونکي وایي د پټرولو ډیزلو بیو لوړېدو د دوی لګښتونه هم سوچن نه زیات کړي دي. پہلی ہم لوگ کا کشتیاں چل رہا تھا 3 4 4. اول به زموږ 3 او 4 کشتۍ چلېدلې او اوس په مشکله په یوه کشتۍ ګزاره کوو. مخکې به د 1400 یا 1500 روپو ډیزل مصرف کېدل او مزدوري به پکې هم کېدله. اوس د 100 او 2200 روپو ډیزل مصرف کېږي. کبنیونکي اندېښمن دي او وایي که د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ جنگ د اوږدې مودې لپاره غځول کیږي نو بد اغیز به د دوی په کورنۍ او د هیواد پر اقتصاد هم پریوزي.